دې آیت چې تقریبا بعض علماء 25 احکامات رښتلي دي په اړه ټوکړه کې چې کوم حکم راتلو په هغه خبره کې یا ایها الذین آمنوا د ایمان والو دلیل په دې باندې چې انسان کله ایمانداری نو په بیا کې به د ایمان د تقاضا برابر حرکت کوي حلال حرام دا فرقونه اذا تداینتم معنا تعاملتم دین او قرض به فرق دی بدین په یو دین کوم انسانان چې بدی کې به هغه شی داخلي شي په قرض باندې او نقد باندې یو اندازه خرڅي په قرض باندې بل ایږي فرق دی او فكتبوه د امر نه خبره معلومي کې عبد الله بن عمر بدالي کل اگر که بعض علما د احناف نه مانی علاج المسمى تر نیټه معلومه پورې نو فكتبوه لګی تاسو دغه د نیټه چې قرض بدر کوم خو لیکن سو وخت پورې دا اولنې مسله شو اوس منشي خبره کوي فكتبوه سیده داخله کې په دې باندې مکلف کړ چې دې بلیکل کوي خو منشي چې لیکل کوي د عدل برابر هغه به انصاف کاروي وليكتب لیکل له کې بینکم ساس ما بین کې کاتب بالعدل په انصاف کاتب معنا منشي انصاف دې ته ویل کېږي چې عام خلک په رسمه نه 100 روپۍ لیدا او شماله بشلا کې دانا اوس وی چې وجه دا ده د کاتب چې د علم الله خودله منشي الله خودله دا خلک هم د الله بندگان دي نو د دې نعمت شکریا ادا شه د سره احسان وشي ولا به انکار دنه کې کاتب منشیان د دین شریک لوکي کمال کسن چې خودل کړي د الله فلکتبو دي لکی کپ معنا د اس علمه زکه د الله خودل کړي نو شریک لوک و جانب مقابل لوي چې کوم سړي معاملې کوي اب اقرار کوي وليوم لیل کې معنا د اقرار ده اقرار دی وکي الذي غشر عليه الحق شو باغ باندې حق دی قرض فغلو چې تم ګور به خبرو یې کمې زیاتې ونه کی وليتق الله الله نه دی ویریږي رب او شهید رب دی ولا يبخسون دي کمې منه د دین شي نه څه شي لس روپے باندې شي دې څه دولي کې نه اته دا باندې کوي اوس په قدر چې اچھا باندې قرض هغه کم عقل له ضعیف شي ویلې کمزوري شي ویلې به ولی راشي فإن كان الذي كشرت هذا إنسان عليه الحق شباغ بر قرض سفيان قام قلو ضعيفا دقشان كمزور دريم او لا يستطيع طاقت لرد اقرار دی کی ولی هو دا دوس بالعدل بانصاف هغه تر مخامخ ورسېد کوس بل وکم کله چې معاملې کوي نو په معاملې کې بدوګه څنګه وهان نه صحیح چې زه دا زمکه بده خرڅو دا پلانې شه بده باندې خرڅوم تاسو گواشه واسطه شهید طلب د گواهی وکید د گواهانو من رجالکم ساسو د سړي کوم کې رجال لفظ کې اشاره وکړه دی خبر لچې دا بسړي او به دې کې عام شرطونه د مسلمانانو وسیله او د عادلان ابن قیم رحمه الله الطرق الحكميه يوصل اول نمبر صفحه کې به وګد بحث کړي د گواهی متعلق شکل د کافر گواهیم سي کې سوره مائده کې ورای شي کړه د معشوق کړه د زنانو قتل کې زنا کې به څلور فإن لم يكن د تعامله کچیرته موجود نه رجلین دو کسان فرجلن بیره گوايو کې یو سړی او د زنانه خو من دا چانه چې دا سو په کوي من شهاده د گواهانو ټیک د دوه کسان نشي یو سړی او دو زنانه دا دو زنانه د یو سړي په ځای باندې ودرې دي حدیث کې راځي پیغمبر وساسو دین او عقل کې نقصان دی غزوه دا څنګه وی دین کې نیمه میاشته سو منځونه روزي نه کوي ځکه هیڅ نفاس مسلې او عقل کې دا دو کسان دو زنانه او عقل وي د یو سړي په ځای باندې کار کوي اوس وجه دا انت ذل من کراهیت انت ذل ان لا تذل بسرن کو فین چوي د دې وجنا چې خطا نشه ادا هما یو یک خطا شنو یاد بکی ادا هما دا یو شی د اخرى بللا اوس گواهان لوي چې راځي چا د مطالبه په بسان حاضر کوي د شیره جزام به اخو دي خوا کوي نه د مسلمانانو خدمت ته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی د مسلمان سره یو سات منډه والی اجر دمر دی لکه محمد رسول الله جو مسجد نبوي کې اعتکاف کوي دویم د جناب نبی کریم علیه السلام بل صحیح حدیث دی چې سړی یو مسلمان سړی د غل اسنیوي وکي وې درې په ورځ قیامت به دی انسان تبکی رب العالمین په میدان د حشر کې کله کې ټینګي ولګي معنا دا انکار دنه کې گواهان نظام اپ اټیم شکر دوی دعوت پیشي او منو مې دغه ګان تک ته بو د خبر نشولې کېدا خبر وړه دا غټه دی لاجرې تر نیټه نشي بنو چې دا وړه دا غټه ده غټه بری کوم وړه بننه ورسره براشه حتی تر دې پورې علماء یو ګړډای چې د سبو خرڅول خاصله پای کې لیکل کوله
فائدې څه ده؟ ذالکم دا تاسو یم د انصاف خبره ده عند الله د الله په نزد اقوام او ډیر مضبوط گواه علاوه ادنا او نږدې رجی شکونه کوي ټیک ده الا ان تكون تجاره نقشه والا وراکه په دې کې لیکل څه ضرورت دی الا ان تكون مگر گشر دا معامله تجارت حاضر چې اړوي راړوي بین مخبل مابین کې نو فلیس علیکم جناح نشبتا سبحانه ګناه کوي نه لیکي گواهانونه چې کله خرید او فروخت کوي اوس منشي لوي ته هم zarar نه ورکوي چې عام خلک 15000 روپۍ اخلي ته شمال شل او جانب مقابل لوي چې کاتب لو دی شهید د گواله بګور zarar نه ورکوي چې په 10000 روپۍ باندې بدلی کړي او حالانکه 15000 خلک غالي او گواله به د شي نه وای چې نه براځه کراغله وژنم دی zarar نشور کې د کاتب منشي لړاواله شهید نه گواله مجلس معلومه را zarar به نه ورکوي وان تفعلوا كذا كار موقوف فانه يقينا دا بيدين دا استاد بورټا چا واتقوا الله الله نه یریږي او جدا چې الله تاسو تعلیم درکې د احکام الله تعالی په هر شي باندې عالم وي دې اوس سره په سفر د مال سره نشي به بس چل کیږي نو دلته ګروي دا خو ګروي په دا مقصد نه چې سړی چې 1 لک روپۍ ورکړي هغه ورته کور ورکړي دی کور نه استفاده اخلي دا کور کې عام کرے په 5000 روپۍ دا ورته 1000 روپۍ مقرر کړي نه ګټه مټه ټوله دا غلا ست دې کاغذونه وره سببونه تختی سوا دا غنا چې ته به دا مثال په خبره خرچه کوي لکه واده غیا بیا ورکی شو دي دا غستې شي و ان کنتم علی سفر غشر دوی په سفر باندې ولم تجدو مندمونو کې یو منشي علی سفر دقت کې دوه کول احتراجي کې اتفاقی ظاهر د اتفاقی نبی کروي د مقبوضه قبض کړي شوی دي کې به عام د کورونو دا کم قوالی شي دي ته صلاحي ولدا ام کار کوي کچیر د ادبارو کې باز استاسو په باز نورونه ادا دي کې هغه څو چې پاغید بار شوی د امانت او د امانت زید عمر نه ویل چې مړه ته باندې اسماعیل بار ده بس شیدر والا ګروي کې د نشیناله وکړه چې مطالبه ده نو کې شی تسلیم کا وليتق الله الله نه دوی ریږي شراب ده ولا تکتم الشهاده تاکید ما پټه گواهی او چا چې پټه کړه یقینا ګناګار د قلب او د زړه الله په هغه عمل چې تاسو کوي عالم وي دي زړه ولې ذکر کې الا ان فی الجسد مضغه رئیس دی او درې قسمه زونه دي د مؤمنانو دوی صفات او د کافرو د مؤمنانو څوارلس لس مقاماتو کې د خپل زړه غوړش د الله په طرف ځکه چې کله سړی ود کېږي یو د خوب راوچی شي دوا چې منځ کې درې د مصیبت په وخت کې څلور چې ځان لشي پنځه منځ کې د جمعې خطیب لنا شي شپږ قرآن لنا شي او جنازه کې نصیحت او سید رسول الله ویل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس منځ کوما یا جنازه کې ومنه هم ولا سم چې مړ شم دارې کو جنت لازم څنګه لړ کیفیت به برابر حسن بصری او کسره د قبرستان کې خوراک وي د ځړ کیفیت یې برابر او سره د شرکت تصرف لله خاص الله به اختیار کې غزل چې بر اسمانونو کې د اولانې د اسمګه کې په ذکر قدرت دې و ان تبدو کدا سپټ کې اچ ایستا ځانونه کې لري او تب دوه کارا کې وته خو پټ کې نو الله بسره به حساب کی صحابه چې اتنا اور دې کې چې ټوب جوړا شو خطرات قلبي وسوسه موږ لګي بنا معنا مراد عقیده دا امور اختیاري حدیث کې راځي وسوسه چې راځي ځکه سره علماء د وسوسې نه بچ کېدل بس باندې کېږي د سورې حدید ته تنوع امنت بالله ولا حول ولا قوه الا بالله اعوذ بالله ابلیس ابن قیم لګي اول وسوسه د کفر او شرک واچي به د بدعت او شی ګناه صغیره کبیره مباحات کې شړې راځي یحاسب یو مناقشه ده چې دا کار دی ولو کې ولې نه کې عارض دی فیغفر الله بخنه کې لمن یشاء چاله شو غړ عذاب ورکې چاله شو غړ الله دې بار شي باندې قدرت والا د ورسره د ایتونو مبارک حدیث کې راځي چې د شپې ورسره کا پتا او کافی دي درې قول عام حدیثین بیان یو دا کافی په دی وجه باندې دي چې د قران کوم ایسه په باندې د شپې وا هغه ادا کړه اکثر د شپې و دکی به قران څخه تلاوت کی دویم د مانځه پیسې ایسه وا هغه ادا شو دریم دا ذمہواران دي د دې سړي د حفاظت علی ز فرمایي افسوس ده په حال دا مومن چې و دکی یو د دوه ایتونو ولي به مړي سره کوله ویره دا درې عمر چې کوم راوي د پښپک تر په علماء حکم زوره کړي دي امن الرسول ایمان راوړي رسول بما پاس باندې منزل لري چې درنه نازل شوی د درمنا دا ویناګر متعدد دي د بلوغ المرام شارحین به لیکلي دي چې مقوله د الله او بل ملائکه او بل رسول الله والمؤمنون د عتب د په الرسول باندې دلیل به چې رسول مکلف دي نو پیر شه بس مکلف نه کلون د ټول ایمان راوړي بالله په الله او ملائکه کتابونو رسول الله لا فرق من فرق ما بین د اوس کې د رسولانو رد په يهود نصارا باندې هغه عیسی نه مني او زیر نه مني او مونږه فرق نکو نو فرق راغلی دی نه فرق په عقیده مراد دی د بین اضافه جمع لګیږي واحد مفرد دی جواب دا چې نکره کې نکره به شیخ نه پکې واخره تعمیم راوړو یا خطان لا يقصان خط العروج و خط القران احد مراد جمعي
انبیا څومره دي بس علم الله دا چا چې ورسلی رسول زیات کوم ذکر کړی دی هغه علي بن زیاد منامه راویلي اگر کلبانی رحمه الله کوي کړی دی خو عام علماء په کلام کړي وقالو دی ویلې سمعنا من خبر واورد واتوانا مې تو اتمو کې غفرانه کسانه بکنه غوړې رب سمنګ او تار درګرځېدلې جواب وسو کې دې احکامات بده شي دي په واس کې بده نه لا یکلف الله نفسا الله نه مکلف کې نفس مگر بخل وسې به دا خبره چې انسان مکلف دی کنه دی او د عمل له تکلیف ویل شي کنه مخیم په وګت باسي ګرې اختیار لا ما کسب دې لاسه چې کوم دغه سب کړي دیواله مکتسب د دې باندې سزا دا غسر چې کوم کړي دی ابدا ربنا رب سم من منیسا کچیر ته من په هیره کې وکارو کې په خطا کې نشان یو هیره دی او خطا یو کول دی بل پر خودل دی ربنا یا رب سم مبارک مونږ باندې بوج لکه څنګه چې بار کړه په هغه چا من قبل نه چې موږ وړاندې لري 15 نه زیات اسباب دی وجې دی هغه به بغیر د قبر جمعات نه به منځ نه کېدلو او جامه به شلم غنده شو به کټ کوله وغیرہ ربنا یا رب سم مبارک مونږه چې موږ طاقت مې نشته واف عنا ملعفو کو بخنه او رحمک افدا معنا چې ملائکه د شین کتابونه هم لري مغفرت نامه انت موجود دي لکه ختم شي انت مولانا تاسو مولای وسیله رسول المانی کې لري دلته بالکل مراقبه شو انت ویلو فانصرنا مولانا نصرت راغه په مقابل لا قوم چې غیر مسلم دي معاذ بن جبل بدایت په تشریح کې ویل چې تاسو امین وایي او ډېر امتیازات لري د يهودو ډېر بس صفاتونه ذکر کړ عمر بن خطاب ویل کنزل مال کې روایت دی دویم جلد 300 شپږ 50 نمبر صفحه چې مراد منګیو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې ډېر اعتراضونه وشو دغه جوابات او ډېر عجیب امثله تقریبا 15 مثالونه به دې کې ذکر شو بالله التوفیق